औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां नाम है इस्माइल ज़ क्लास 8 के अलहबीब पब्लिक स्कूल के सबक पे हम नाज़रीनों नن چې تاسو ته په کوم ټاپک باندې خبرې کول غواړم هغه په مانځه کې څو فرایض دي. اول نمبر فرض چې ته ویلی شي په مانځه کې څو فرض دي. په مانځه کې 14 فرض دي. شرایط یعنی بهر دي او ارکان چې کم دي هغه ننه دي. اول نمبر د فرض و تعریف. فرض دا روا کار ته ویلی شي چې ثابت شوي په دلیل قطعي سره او نه په هغه کې څه شک شبهه وي او حکم د هغې په کولو سره یې ثواب دی او په نه کولو سره یې عذاب دی او چې څوک ترې نه انکار وکړي په دې سره سړی کافر کیږي. او شرایط چې کم دي اول نمبر د زړه نه نیت کول او دویم نمبر بدن صفا، دریم نمبر کپڑے صفا، څلورم نمبر ځای صفا، پنځم نمبر ستر عورات پټول، شپږم نمبر وخت پیژندل، اوم نمبر قبلې ته مخ کول. او ارکان چې کم دننه دي اول نمبر تکبیر تحریمه یعنی الله اکبر او دویم نمبر قیام یعنی ودرېدل او دریم نمبر قرات او څلورم نمبر رکوع، پنځم نمبر 2 سجدې او شپږم نمبر اخرنۍ قاعده. دا و د موږ سره د مانځه فرایض. مزید به مخکې د تاسو سره د مانځه واجبات شریکوو. ما علینا